رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمای یو انسان دی په هغه باندې جادو شوی دی یا په هغه باندې چا کوډې کړي دي یا په هغه باندې چا تعویذونه کړي دي یا په هغه باندې چا سحر کړی دی او غریب ډېر پریشانی کې دی نو د مو خلکو کې یوه دا غټه انتهایی غلطه خوبي دی څه هغه بیا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حدیث مبارک پرېږدي او عاملانو پسې منډې وایي کوډګرو جادوګرو پسې دی پسې منډې وایي نن ځکه مو پریشانه یو انتهایی سخته غلطي کوو مو څه مو تعلق باندې که د دین په باره کې معلومات وی که نن مو ته لږ باندې د سنتو او د احادیثو معلومات وی نو دومره تکلیف به مو ته نه وی او چا باندې د سحر شوی وي یا په چا باندې جنات وي یا د چا په کور کې سویره وي نو هغه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په یو احادیث مبارک باندې عمل وکړي نو ان شاء الله تعالی زه دا یقین سره خبره کوم چې د هغه به ټول مشکلات الله رب العزت حل کړي ویلې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې سحر منځه نه پس او د ماښام منځه نه پس چې کوم انسان 3 قل یی قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس دا درې ځله یی نو په دې باندې به هیڅ قسم جادو اثر نه کوي په دې باندې به هیڅ قسم تعویذ اثر نه کوي په دې باندې به هیڅ قسم کوډه اثر نه کوي او دا به ان شاء الله محفوظ وي دي خبرونه نو کوشش دا کوو چې عاملانو پسې منډې مه وایو عاملان خو ته لوټ کوي عاملانو ته خپله علم نه وي او که چا سره وي شیطاني علم وي نو هغه خو تا دغو کیسو نه منې کوی نه شي نه د ونه بچ کوی شي د بچ کونې والا ذات صرف یو الله دی نو که مو د عاملانو په بجای د کوډګرو او تعویذرو پسې د ګرځېدو په بجای د قرآن په دغو صورتونو باندې عمل وکړو نو انشاءالله پریشانیان هم به لرې شي جادو به در باندې اثر نه کوي کوډه به در باندې اثر نه کوي تعویذونه به در باندې اثر نه کوي نو دینه به محفوظ وي نو دی وجې نه د الله قرآن طرف ته متوجه شو انشاءالله پورا یقین سره یم چې کوم سړی پابندۍ سره هر سحر منځه نه پس درې ځل او د هر ماښام منځه نه پس درې ځل د دغو 3 سورتونو وظیفه ونیسي نو انشاءالله دې باندې به هیڅ قسم کوډه جادو تعویذ دا به اثر نه کوي نو الله د مو د ټولو مسلمانانو حفاظت وکړي الله مو د کوډګرو او د جادوګرو او د شریرو خلکو نه او د شریرو کارونو نه مو د الله وساتي او الله د ټولو مسلمانانو باندې رحم